اشرف غني نه غواړي هغه کار چې هغه سره وشو طالبانو سره وشي. غني څنګه با عزت سوله غوښته خو سیاسيونو او طالبانو ورته خنډ جوړاوه. حقیقتونه هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني خپله وروستۍ وینا کې په زغرده وویل چې واکمنۍ کې مې د امنیت او ملي اجماع نشتون هر څه ګډوډ کړي وو. هدف یې د بیا رغونې کارونه او په یو ټغر د ټولو سیاسونو راغونډول وو. ولسمشر په خپله لومړۍ بشپړه او دویمه نابشپړه دورو کې زیاته هڅه وکړه چې لږ تر لږه افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودروي، خو متاسفانه جګړو او د سیاسیونو ځانځانۍ دا ستر ارمان پوره نه کړ. د ملي امنیت پخوانی سلاکار ډاکټر محب سره له دې چې خپل مسؤلیتونه هم ورتر غاړې وو، خو د خپلې دندې تر کم و زیات نیمایي وخت یې پر سیاسونو ګرځېدا باندې تیر کړ. شپې ناوخته به یې ما او زما بل همکار ته هدایت وکړ چې سبا کرزي صاحب سره وخت تنظیم کړئ. همداراز بله ورځ به یې وویل نن ډاکټر عبدالله، امرالله صالح، سرور دانش، محقق خلیلي، عطانور رحماني بل سره یو به یې چې د سولې پروسه کې د حکومت ولسمشر غني له دریځ حمایت ته قانع کړ، بل به خفه و، بل به د ګاردانو پر سر بړوس و، بل به په دې خفه و چې زوی مې منفق شوی، او بل به په دې خواشینی و چې په علیپور ولې پوځي عملیات پلان شوي. د سیاسیونو ځانځانۍ، خودخواهۍ او د پردیو ګټو ته ژمنتیا د نظام بیخ وویست. د سیاستوالو دغه منافقت ولسمشر ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړې وي. اوس ممکن ځینې کسان د ولسمشر غني وروستۍ وینا کې هغه مورد خندونکی وګڼي چې ویل یې افغانستان کې جګړه پای ته ورسېده خو بشپړه سوله نه ده تامین شوې. له هېواد څخه د ځوانانو تګ، د کادرونو فرار، د غربت د کچې لوړوالی او د کاري زمینې نه موجودیت، ناهیلي، د اجماع 0% او په رسمیت د طالبانو نه پیژندل خپله د سولې او ثبات نشتون دی. ولسمشر پوهیږي چې د کورني مشروعیت او ملي اجماع نشتون سخت چیچلی، ځپلی او تر هغه کچې یې وټاکاوه او وکړاوه چې بالاخره نظام یې د سقوط کندې ته ټېل ووهه. د داخلي مشروعیت او کورني اجماع مواردو یادونه یې اوسنیو واکمنانو ته واضح پیغام دی. که چیرې یادو موضوعاتو ته پاملرنه ونشي، الله مکړه وضعیت به بیا د کړکېچ خواته ځي. له کورنۍ اجماع هدف باید صحنې ته د پخوانیو سیاسي رشوتخورو بیرته راوستل نه وي، ځکه هغه خپل وطن ته د سردرد دی. کورنۍ اجماع ډیر نور اړخونه لري. تیر حکومت کې چې هر څومره کورنۍ مشروعیت له ګواښ سره مخ کېده، په همغه اندازه سیمې او نړۍ هیوادونو له افغان حکومت واټن اخیسته او چلن کې 180 درجې تغییر راته. د افغانستان له اوسني وضعیت سره ستراتیژیک با تدبیر چلن او په پراخه کچه زغم ټولې ستونزې حل کولی شي. د نورو سیاسیونو په پرتله د پخواني ولسمشر ښاغلي غني له ډېرو ښېګڼو یوه دا ده چې هر پیشنهاد په سړه سینه او د یووالي په پیغام وړاندې کوي. دا د شمالي ټلوالې او نورو د بړه مارانو هره لومړۍ خبره مقاومت او ازادي وي، په داسې حال کې چې دوی خپله تر غني مخکې فرار کړی و. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.